د مولانا فضل الرحمن له لوري د پاکستان د ړنګولو هڅې. سلام او مینه ملګرو، هیله ده چې روغ او جوړ وئ. درنو کتونکو، تاسو ګورئ دا وخت یاران پلس یوټیوب چینل. که چېرته تاسو د سپورټ او سیاست مینوال یاست نو زموږ چینل مو په خدمت کې دی، خامخا یې درسره سبسکرایب کړئ. عمران خان ته د استعفا ورکولو ضرب الاجل پای ته ورسید. مولانا فضل الرحمن بیړنۍ غونډه رابللې ده. په اسلام آباد کې نن د درېیمې ورځې لپاره هم ستر لاریونونه روان دي او له لومړي وزیر عمران خان څخه د استعفا غوښتنه کوي. د جمعې په ورځ وړاندې د ازادۍ مارچ مشر مولانا فضل الرحمن لومړی وزیر عمران خان ته 2 ورځې وخت ورکړ چې باید استعفا ورکړي، خو عمران خان په واضحه توګه ویلي چې استعفا به ورنه کړي. نن مولانا فضل الرحمن د خپلو ګوندونو مشرانو ځانګړې غونډه رابللې ده او پر دې خبرې کوي چې د عمران خان د استعفا نه ورکولو په صورت کې به دوی څه کوي. پاکستان دا مهال د سختو سیاسي کشمکشونو سره مخ دی او سیاسي بې ثباتۍ په کور دننه او بهر کې حکومت د ننګونو سره مخ کړی دی. له بله پلوه بیا د بشري حقوقو فعاله او د پی ټي ایم مخکښه ګلالۍ اسماعیل وایي که د دې په پلار پروفیسر اسماعیل څه وشول نو ذمهوار به د پاکستان ریاست او خفیه ادارې وي. 13 ورځ پروفیسور اسماعیل په پېښور کې د های کورټ یعنې سترې محکمې مخې ته استخباراتي کسانو وتښتبو او نامعلوم لوري ته یې بوتلو. نوموړی د پولیسو لخوا د زبرونې پر ضد په های کورټ کې مقدمه ورکوله چې هر کله له هغه ځای راووته نو د ملیشا په وردیو کې کسانو د تورې خو په موټر کې نامعلوم لوري ته بوتله. ګلالۍ اسماعیل وایي سړی یې تورې جامې اغوستې وې، د عدالت د مخې نه زما پلار اوچت کړ او یو یې وړ. ګلالۍ اسماعیل وایي د اکتوبر په 18 نیټه هم په اسلام آباد کې د دوی له کوره د دې د پلار د تښتولو هڅه شوې وه، خو وایي هغه ورته نه وروتلی او د تښتولو هڅه یې ناکامه شوې وه. موږ ته اوس لږ وخت مخکې له خپلو سرچینو پته ولګېده چې زما پلار یې د اف ای ای دفتر ته وړی دی. درنو کتونکو، له تاسو څخه ډېره زیاته مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه پورې وکړه. که زموږ چینل مو نوی سبسکرایب کړی نو هیله ده درسره سبسکرایب یې کړئ. موږ تاسو ته تازه او په زړه پورې مطالب چمتو کوو.